پرېږده. ډېر مسلمانان ورونه دي داسې معمولي ورته ښکاره کېږي دا بدعت. زنا، فحشا، غلا، غصب دا ګناهونه ورته ګناهونه ښکاره کېږي. لیکن بدعت چې ورته وښایې د بدعت مقابل کې داسې آرام شي، رسم رواج ماتول او بدعت رد کول داسې آرام شي چې هغه هېڅ ورته ګناه نه ښکاره کړي. مخکې یو ځل دلته جنازې ته تللي وو، مولوي صاحب حماد بیان وکړو. د هغې نه وروسته خلکو مطالبه کوله چې دعا وشي. هغه ما ته راغی، مولوي صاحب دا څنګه وکړو؟ ما پرېږده لرې که دا اوس په څه باندې ورته وغږېدلی؟ د خلکو دا بدعت کول دا داسې معمولي شی ښکاره کېږي او عظیم الشان ګناه ده. بدعت ده د الله په نیز باندې لویه ګناه، د ګناهونو نه وروسته د شرک او د کفر نه هغه بدعت دی. دومره عظیمه ګناه ده. د زناکار شفاعت رسول الله کوي، د زناکار د شرابخواره شفاعت کوي رسول الله، خو لیکن د مبتدی شفاعت نه کوي. که هغه ملا وي که عامي سړی وي. لیکن عوامو ته دا بدعت داسې وړه خبره ښکاره کېږي. لاس پورته کړي نه پورته کړي، لاس ورته پورته کړي. سړی ته بدعت دی، دا د الله دین خرابول دی. الله په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه سړی محرومه کېږي، د حوض کوثر د اوبو نه محرومه کېږي. دا یاد لرئ. عوام خلکو ته ګناه د زنا چې ده دا ورته غټه ښکاره کېږي، لیکن بدعت دا وړوکې ورته ښکاره کېږي. یو حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې به څه کسان راوستلی شي قیامت په ورځ باندې، زه به په حوض کوثر باندې ولاړ وم، اوبه به خلکو ته ورکوم، امتیانو ته یوه ډله به باندې راوستلی شي، ملایک به زما د طرف نه واړوي بل طرف ته به روان کړي. نو زه به ووایم چې اصحابي اصحابي، صحابي صحابي، امتي امتي. مختلف روایت راغلی دي، دا زما امتیان دي، زما ملګري دي، رای ولې زه به ورکړم. ملایک به راته ووایي چې یا محمد انک لا تدري، ای محمده ته نه وې خبر چې ستا نه وروسته ستا په دین کې د خلکو څه نه پیدا کړي، څه بدعات یې نه پیدا کړي. نو ګوره د بدعات په سبب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محرومېدل او د حوض کوثر د اوبو نه محرومېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په ځای د دې چې اوبه ورکړمه سحقا سحقا لمن غیر بعدي. رسول الله فرمایي چې زه به خیرا ورته شروع کړم چې تباه دي شي او هلاک دي شي هغه خلک چې زما د مرګ نه وروسته زما په دین کې بدعت پیدا کړي دي. دا ګوره دومره سخته خبره ده، لیکن موږ داسې معمولي نیولې ده چې نور ګناهونه راته غټ ښکاره کړي، لیکن بدعت وړوکې خبره راته ښکاره کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر د اوبو نه محرومېدل، د شفاعت د رسول الله نه محرومېدل، جهنم ته تګ دی په باندې.